ټولو محترمو حاضرینو مجاهدینو مشرانو علماء کرامو او د جهاد او سنگر ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې ویاړمنې او نیکمرغه ورځې مبارکي تاسو او د افغانستان ټول غیور ملت ته مظلوم ملت ته وایم دا ویاړمنه ورځ دې درته مبارک وي او الله جل جلاله دې ټولو افغانانو ته دا درک ور نصیب کړي چې په ښه مېړانه او رښتینولۍ سره د دې نظام دفاع وکړي، په دې نظام کې خدمت وکړي او ملاتړ ورڅخه وکړي او بیا پرې نږدي چې اشغالګر، یرغلګر او نور هغه دشمنان چې یا مو د دین دشمنان دي او یا مو د وطن دشمنان دي و افغانستان ته راشي یا د افغانستان په خلاف دسیسې په کار واچوي او په هغه کې کامیابۍ ته ورسېږي. ټول به انشاءالله دا عزم کوو، دا وعده به کوو چې نور به افغانستان د تاریکیو څخه راژغورو، نور به د افغانستان د رڼاګانو طرف ته بیایو او نه به پرېږدو چې افغانستان او دې نظام ته څوک په بده سترګه وګوري. دا نظام لکه څنګه چې مخکې وویل سول د ډېرو زیاتو قربانیو په نتیجه کې او د یو ډېرې طولاني مبارزې وروسته د الله جل جلاله په خاص نصرت سره بریمن سوی دی. دا نظام د ټولو افغانانو نظام دی و ټولو هغو اشخاصو ته و ټولو هغو ډلو ټپلو ته چې اوس هم په دې اراده دي چې یا به زموږ سره د بهر ملاتړ ملګری شي یا به په هیواد کې دننه یو څوک ملاتړ راڅخه وکړي او موږ به بیا و دې وطن ته جنګ او ناخوالې راوړو. پیغام لرو او دا ورته وایو چې بس دی، افغانستان تر 4 لسیزې زیات په جنګونو، جګړو او مشکلاتو کې راګیر و او د اور په لمبو کې سوځېده. دا 2 کاله کېږي چې الحمدلله افغانستان د هغو ستونزو او مشکلاتو، جګړو او ناخوالو څخه راوتلی، سرتاسري امنیت تامین سوی، عدالت راغلی، امن او امان دی، هر څوک آزاد، خپلواک او د عزت ژوند لري. نو مه کوئ د افغانستان او د افغانانو دغه خوشحالي د دې د منځه څخه وړلو او یا د ستونزو او مشکلاتو د ایجادولو هڅې مه کوئ. راسئ افغانستان ته، دا زموږ او ستاسو د ټولو ګډ کور، دلته آزاد، خپلواک او د عزت ژوند وکړئ. که مشر وي که کشر وي، که د افغانانو قاتل وي، که ظلمونه کړي وي، که وحشتونه کړي وي، که غلامي کړي وي، که د یرغلګرو جاسوسي کړي وي، نن ورته عفوه ده او کولای شي چې په افغانستان کې عزتمند ژوند ولري. دا یو ښه زمینه ده چې مساعده سوې ده د هر افغان دپاره. نور باید نه خپل ځان و هلاکت او بربادۍ ته واچوي او نه افغانان د ناخوالو او مشکلاتو سره مخ کړي. بیا ورته وایو، یو ځل بیا ورته وایو چې موږ د دښمنۍ او انتقام جویي فکر د ذهنونو څخه ایستلی، په مینه او محبت د هیواد د بیا رغونې په عزم او اراده باندې راغلي یو او دا وطن به جوړوو. راسئ په دې ستر کار کې د خپلو افغانانو سره ملګري سي. بهرنیو جاسوسي ادارو د خپل وطن او دین و دشمنانو ته نور تمه مه کوئ. تاسو به دا فکر کوئ چې بیا به افغانستان د ناخوالو او مشکلاتو سره مخ کوي، بیا به تاسو د پردیو پر مټ او پر پردیو ټانګونو سپاره او په پردیو تیارو او هلیکوپټرو کې سپاره په افغانستان کې ښکته کېږي او راځي به انشاءالله چې د الله جل جلاله په نصرت سره دا کار به نه کېږي او موږ به اجازه ورنکړو. نور افغانان د جنګ، جګړو او مشکلاتو څخه ستړي نه غواړي چې د یو مفسد، نه غواړي چې د یو جاسوس او قاتل او قصاب ملاتړ وکړي. تاسو و دې شوم هدف ته نسئ رسېدلی. توبه وکاږئ او راسئ په افغانستان کې عزتمند ژوند وکړئ. هیڅ ستونزه او هیڅ مشکل به درته پیښ نه سي. موږ مو امنیت نیسو، موږ درته زمینه د ژوند مساعدو. که بیا هم د دې هر څه سره سره څوک دا هڅه کوي او دا کوشش کوي، ګورئ افغانانو ټول به د هغوی په وړاندې درېږو او د عدالت او انصاف او شریعت ومنګلو ته به یې راکشوو او هغه سزا به ورکوو کومه سزا چې ورلره پکار. او انشاءالله د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور دا وړتیا لري چې د دې خپل وطن او د دې خپل مظلوم ملت امنیت وساتي او دا خوشحالي برقراره وساتي، خپل سرحدات محفوظ وساتي او هر نوع خطر چې یا هیواد ته یا هیوادوالو ته متوجه کیږي